سلامونه مینه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله د روغ او جوړ به یې د شاهین داستان په خپرونه کې درته ستاسې کوربه محمد رسول نظري در حاضر یم. قدرمنو، تاسې تر دې وړاندې د شاهین داستان درېیمه برخه واورېدله. په هغه برخه کې مو واورېدل چې ملکه زابیلا او باچا فردیناند ابو داود د خپل جاسوس په ډول غرناطویې ته د استولو پلان جوړ کړ. ابو داود هم په مینه د دې پلان هرکلی وکړ او د دې لپاره چې څوک پرې شک ونه کړي خپل میرمن او دوه لورګانې چې انجیلا او ربیعه نومېدلې هم د سفر لپاره چمتو کړي. دوی ټول پر ګاډۍ سپاره شول او د سختو سیلابونو له امله د دوی ګاډۍ له سختو ستونزو سره مخ شوه چې همدا د ابو داود پلان هم و. بالاخره د سرحدي شاهین بدر بن مغیره ملګري او په خپل شاهین د دوی مرستې ته حاضر شو. خو د دوی ګاډۍ له یو کمر سره ولګېده او دوی د بېهوشۍ په حالت کې بدر ته ورسېدل. راځئ د داستان پاتې برخه راسره نن واورئ. وړاندې څه کیږي؟ آیا بدر پر دوی باور کوي او که څنګه؟ دا راسره په نن خپرونه کې واورئ. ربیعې چې سترګې وغړولې د شمې په رڼا کې ولیدل چې په یو پراخه کوټه کې پرته ده. دې ته نږدې په یو کرسۍ ابو داود او په بله یو ناپېژندوی ځوان ناست دی. لورې چې په هوښ راغله ابو داود ورټیټ شو، لاس یې پر تندي ورکېښود او ویې ویل: ربیعې لورې څنګه یې؟ ربیعې په وېرېدونکې لهجه وویل: زه چېرته یم؟ ابو داود ځواب ورکړ: لور جانې، موږ ډېر امن ځای ته راغلي یو او د یو داسې سړي میلمانه یو چې دلته موږ ته هیڅ خطر نشته. دا ستا ډاکټر دی. د کوټې په بله برخه کې میریا په بستره غځېدلې وه. په بله بستره یې تر څنګ انجیلا ډډه وهلې وه. ربیعې هغوی ته اشاره وکړه. له پلار نه یې وپوښتل: هغوی څنګه دي؟ ابو داود ځواب ورکړ: روغې دي. یو بل ځوان کوټې ته ورننوت او د ربیعې سترګې څو شېبې د هغه په څېره میخ پاتې شوې. هغه د ابو داود په اوږه لاس کېښود، ویې ویل: ته کښېنه، زه د دې لپاره راغلم چې ستا د لور احوال واخلم. اوس څنګه ده؟ ابو داود ځواب ورکړ: هغې همدا اوس سترګې وغړولې. زه افسوس کوم چې تاسو مو په زحمت کړی. ځوان ځواب ورکړ: کاشکې ستاسې په څېر میلمنو ته موږ ښه ځایونه درلودی. انجیلا له خپل ځایه راپورته شوه او چوپ په د ربیعې تر څنګ کېناسته. د ربیعې په سر یې د مینې لاس راتېر کړ. ویې ویل: ربیعې ستا طبیعت څنګه دی؟ هغې ځواب ورکړ: زه اوس ښه یم، په پښه او سر مې درد دی. مورجانه څنګه ده؟ انجیلا ورغبرګه کړه: هغه روغه ده. لومړی ځوان چې د دوی زخمونو ته یې د طبیب دنده اجرا کوله وویل: زما په خیال د دې لپاره اوس خبرې ښې نه دي. د خوب دوا ورڅښم، دې ته د پوره استراحت ضرورت دی. دوهم ځوان په عربي پوښتنه وکړه: زیاته خو به ټپي نه وي؟ طبیب ځواب ورکړ: زه تر سهاره صحیح رایه درکولی شم. په هر صورت د اندېښنې وړ نه ده. ابو داود پوښتنه وکړه: ستا په خیال دا به تر څه مودې پورې بیرته روغه شي؟ ډاکټر ځواب ورکړ: هغه به ډېر زر ارامه شي. زما په ګومان تاسو ته هم استراحت ضرور دی. باید ارام وکړئ. راتلونکې ورځ چې ربیعه له اوږده او درانه خوب نه راویښه شوه، انجیلا د کوټې له کړکۍ سره ولاړه وه او بهر ته یې کتل. میریا په بستره تکیه وهلې وه او ناسته وه. ربیعې ورو ورغږ کړ: انجیلا. انجیلا را بیداره غوندې شوه او بیا ورسره وکتل. راغله تر څنګ یې کېناسته. ربیعې وویل: تا د شپې دوه تنه ناپېژندوی دلته ولیدل؟ انجیلا ځواب ورکړ: ما همدا اوس له کړکۍ نه هم هغوی لیدل. ربیعې وویل: زه شکمنه وم، ما ویل ما به خوب لیدلی وي. انجیلا وویل: که ته اوس پوه شې چې موږ اوس چېرته یو، نو دا به هم ووایې چې په ویښه هم یو خوب وینو. ربیعې وویل: زه ښایي له ګاډۍ نه د لوېدو نه وروسته بېسده شوم، خو هغه پیښه له ماسپښین نه لږ وروسته وه. وروسته بیا چې راپخود شوم شپه وه، په کوټه کې شمه بله وه. زما په ګومان موږ د غرناطویې په کوم پوځي قرارګاه کې یو. انجیلا وویل: نه، موږ له هغه سړک نه ډېر لرې راغلي یو. ته یې له موږ سره یو ځای د بېهوښۍ په حال کې راوړې. ربیعې، تا به تل ویل چې زما په زړه کې له تا سره د خواخوږۍ جذبه نشته، خو په سپېڅلې مریم سوګند چې ټوله لاره مې ستا په خاطر ژړل.
موږ دلته نیمه شپه را رسېدلي وو. کوم ډاکټر چې ستا علاج کوي پلار جان وایي چې هغه د اندلس تر ټولو ستر جراح دی. ربیعي وویل موږ اوس چېرته یو؟ انجیلا وویل ربیعي که څه واورې اعتبار به ونه کړې چې موږ اوس د سرحدي شاهین په دره کې یو. ربیعي وویل د شاهین په دره کې؟ نه ته ټوکې کوې. ربیعي د کېناستلو هڅه وکړه خو خپل خوږ سر یې په دواړو لاسو ونیو او بیرته څملاسته. ویې ویل انجیلا رښتیا ووایه ما مه ځوروه. انجیلا وویل زه رښتیا وایم. ربیعي وویل خو زه په دې خبره نه پوهېږم، ناممکنه راته ښکاري. انجیلا وویل ربیعي ته به دا هم ومنې چې سرحدي شاهین تا لیدلی دی، او نه یوازې دا چې لیدلی دی بلکې خو زه ویرېږم چې جګړه به راسره کوي. خو په سپېڅلې مریم سوګند زه دروغ نه وایم، ته له هغه سره ډېر ساعت نږدې وې. ربیعي په وارخطایۍ وویل ستا مطلب څه دی؟ انجیلا وویل زما مطلب دا دی چې ستا د ژوند څو قیمتي شیبې له هغه سره تېرې شوي دي. ربیعي مور ته ورچغه کړه مورې مورې. انجیلا منع کړه. میریا په خندا وویل انجیلا رښتیا وایي، په دې کې ستا ویرې ته ضرورت نشته، ته خو بېسده وینو. ربیعه بېوسه شوه. انجیلا ته یې وکتل. انجیلا خپله خندا را قابو کړه. ویې ویل ربیعې ویرېدو ته اړتیا نشته، هغه ته په خپل آس ورسره راوړئ. که ستا پر ځای زه بېهوښه وای نو له ما سره به داسې کېده. ما ګومان کوه چې شاهین به ډېر یو وحشي انسان وي، خو هغه لکه چې کومه پرښته ده. پلار جان ستا د په هوښ راوستلو نه ناامیده شو، خو هغه یو ځل ستا نبض ونیوه او بیا یې سمدستي وویل چې زه دا د اندلس تر ټولو ښه طبیب ته ورولم. زما امید دی چې ژوندی پاتې شي. تاسو زما له ملګرو سره راځئ. ما خپل دوست وبولئ. او پلار جان وویل زه نه پوهېږم چې ته څوک یې، خو که زما د لور ژوند بچ کړې زما د طلا او جواهرو ډک صندوق ستا شو. هغه ځواب ورکړ ته ما د احسان خرڅونکو په ډله کې مه شمېره، زما ملګري به ستا د طلا او جواهرو ساتنه هم کوي. دا یې ویل او بیا یې آس وځغلاوه. موږ چې کله نیمه شپه دلته راورسېدو نو پوه شو چې ته له موږ نه ډېره وړاندې را رسېدلی وې. ربیعي وویل ښه تا ته دا څنګه معلومه شوه چې هغه سرحدي عقاب دی؟ انجیلا وویل اوس تا له راویښېدو نه لږ مخکې پلار جان وویل. ربیعي وویل نو هغه مول وهلی چې ځان په خطر کې واچوه او زموږ ګاډۍ ودروله سرحدي شاهینو؟ انجیلا وویل اوهوکې، او د شپې په درېیمه برخه کې هغه ستا پوښتنې ته راغلی و. هغه مخکې هم 3 ځله ستا د پوښتنې لپاره راغی. نن سهار هم راغلی و. د پوځي جامونه یې داسې ښکارېده چې په څه مهم پسې روانېږي. پلار جان ته یې وویل چې ښایي تر ماښام پورې را نه شي، او ستا ډاکټر ټوله شپه په دې کرسۍ ویښ ناست و. کله چې زه راویښه شوم هغه ستا نبض کته. ربیعي وپوښتل پلار جان چېرته دی؟ انجیلا ځواب ورکړ هغه په بله کوټه کې له طبیب سره د کوچوان لیدو ته ورغلی. هغه بیچاره ډېر زخمی شوی دی. 3 ورځې وروسته د ربیعي د سر خوږ لږ قرار شوی و، خو په ورانه کې د درد له امله هغه له امسا پرته نه شوی تللی. هغه شازلمی چې د دوی ژوند یې ساتلی و او دغه طبیب چې د دوی علاج یې کوه بدر بن مغیره او بشیر بن حسن و. ابو داود په دې خبره حیران و چې سرحدي شاهین ناڅاپه د دوی مرستې ته هلته څه ډول ورورسېد. په تیرو 3 ورځو کې بدر بن مغیره ته هغه د فردیناند د ظلمونو ډېر داستانونه وویل او د هغوی اعتماد یې لږ او ډېر ترلاسه کړی و. د جمعې له لمانځه نه وروسته هغه د بدر د ملګرو په مخ کې یوه پرجوشه وینا واوروله او د اندلس د مسلمانانو ژوند یې داسې دردناک انځور کړ چې په غونډه کې ډېر په ژړا شوه. بیا یې د اندلس د ماضي ارواپال تاریخ واوروه. د بدر بن مغیره او د هغه د ملګرو د جهاد او کارنامو ستاینه یې وکړه. په پای کې وویل موږ باید د خپل راتلونکي په باب هیڅ غلط ګمان ونه کړو. که موږ په یوه لاس د فردیناند پر خلاف د جګړې پریکړه ونه کړو نو ورو ورو به مو نوم ورک شي. ستاسو لپاره زما هم دا پیغام دی چې د بزدلۍ له ژوند نه د زړورتیا او مېړانې مرګ غوره دی. زه غرناطویې ته هم له دې پیغام سره روان یم. زما باور دی چې زموږ د مظلومیت داستان ابوالحسن واوري خامخا به د فردیناند پر خلاف د جهاد اعلان کوي. له وینا نه وروسته چې هغه له بدر او بشیر سره بیرته خپله استوګنځي ته راستنېدو
بدر بن مغیره ورته وویل زما په دې باور دی چې ته په غرناڅه کې واوسې هلته به په مسلمانانو کې نوی روح پوه کړې. ابو داود په غمجنه لهجه ځواب ورکړ زه به خپل فرض پوره کوم خو خلک د یو ناپېژندوی پر خبرو پروا نه کوي. بدر وویل نه هغوی اوس را بیدار شوي دي. بشیر زړه نازړه وویل که تاسو بده نه منئ یوه پوښتنه کوم. ابو داود ځواب ورکړ که ته هم له مانه په پوښتنه کې دوه زړی وي نو دا به په ما ظلم وي. بشیر وویل خدای جل جلاله ته د دین په علم پوره پوه کړی او دومره د نیک عمل خاوند دی چې د شپې تهجدو ته هم پاڅېږي او ستا په ژبه کې جادو دی. خو زه په دې خبره حیران یم چې تاسو ابو داود خبره وربشپړه کړه چې ته په دې حیران چې پر دې ټولو برسېره زما میرمن او لور په عیسوي مذهب باندې ټینګار کوي. هم دغه وایې که نه؟ بشیر حیران شو. هو ما هم دا ویل زما باور دی چې ته به د دې لپاره مناسب دلیل لري. ابو داود وویل د دې یو دلیل دی خو زه نه وایم چې مناسب او معقول به وي که نه. د دې په اړه ستاسو غازیانو فتوا ډېره ښه ده. دا زما دویمه میرمن ده. لومړی میرمن مې مسلمانه وه او د هغې لور هم مسلمانه ده خو زما دغه میرمن د مرسیې له یو عیسوي کورنۍ نه ده او له دې سره تر واده وړاندې زه په دې هم پوهېدم چې زه به د عیسویانو په منځ کې دا مسلمانه نه کړای شم. خو ما د دې سره واده د دې لپاره وکړ چې د عیسویانو په منځ کې یو د آزاد خیاله مسلمان په نوم وپېژندل شم. ما د خپل قوم ذلت او محکومیت نه شو زغملی. ما دوی د یو انقلاب لپاره تیارول غوښتل. ما خپل عیسوي میرمن د ځان لپاره ډال کړه. تر اوسه پورې ما خپل هدفونه دوی ته نه دي ښکاره کړي تر دې چې دوی هم زه د اندلس د هغو زرګونو مسلمانانو نه بیل نه یم بللی چې دین ته یې شا کړه او له مذهب نه لرې شول بلکې خپلو هم مذهبو ته وایي چې موږ تر اسلام نه عیسویت ته زیات نږدې یو. له دې خبرو نه ما دا ګټه اخیستې چې په څو ښارونو کې مې د مسلمانانو انقلابي ډلې تیارې کړې دي. تاسو به په دې حیران شئ چې دا 10 کاله چې زه په قسطوله کې وم له لویو عیسوي امیرانو سره مې کورنۍ اړیکې وي خو دوی پر دې نه پوهېدل چې زه د دوی پر خلاف په کړو وړو بوخت یم. تاسې زما د کار په اړه د انتقاد حق لرئ خو زما نیت خدای جل جلاله ته معلوم دی. له دې ښځې سره زما د واده نه د مخه مې داسې احساسوله چې د حکومت جاسوسان به هر وخت راپسې وو خو له دې سره له واده نه وروسته زما ډېرې ستونزې کمې شوي دي. په تېرو 20 کلونو کې چې ما څه کړي دي د دې نتیجه به هغه وخت څرګنده شي چې ابوالحسن یا له ده نه وروسته کوم بل پاچا د عیسویانو پر خلاف د جهاد اعلان وکړي. ته ښایي له هغه ځایه زما د تېښتې سبب وپوښتې. زه له هغه ځایه د دې لپاره نه یم راتښتېدلی چې حکومت زما په فعالیت خبر شوی دی. د دې لامل دا و چې د قسطولې د شاهي کورنۍ یو ځوان زما له کشرې لور سره واده کول غوښتل. هغه زما میرمن دې کار ته تیار کړی و او زما د پخواني چلن له مخې زما ښځه پر دې باوري وه چې زه به له یو عیسوي ځوان سره د خپلې لور د واده مخالفت نه کوم. خو کله چې زه په دې خبر شوم تاسو زما د حالت اندازه لګولی شئ. له دې نه وړاندې ما تصمیم درلود چې هلته به خپله ذمهواري ترسره کوم. بیا به غرناطویې ته ځم او خپله عیسوي میرمن او لور به مسلمانوم. اوس مې داسې احساسوله چې اوبه له سره اوړي. ما د دې رشتې نه مخالفت وکړ چې د فردیناند حکم راغی. اوس ما ته یوه لاره پاتې وه چې باید هجرت وکړم خو زه بیرېدم چې دوی پوه نشي چې زه غرناطویې ته ځم او هجرت کوم نو ښایي زما میرمن په خپله خوښه راسره ولاړه نه شي او لور مې هم په زور رانه واخلي. بشیر پوښتنه وکړه نو لور دې هم د شاهي کورنۍ له ځوان سره په واده خوښه نه وه؟ ابو داود وویل نه د هغه ځوان یوه سترګه په یوه جګړه کې ړنده شوې وه. بدر وپوښتل نو تاسو تر دې ځایه څه ډول راغلی؟ ابو داود وویل ما له تدبیر نه کار واخیست او د دې واده مخالفت مې پرېښود. ما د یو دوست په لاس لیک ولیکه او د همغه د یو نوکر په لاس مې خپل کور ته واستوه. په لیک کې لیکل شوي و چې د انجیلا بابا د مرګ په تبه پروت دی او هغه د خپلې لور او لمسۍ له لیدو نه وړاندې نه غواړي ومري. د داسې خبرونو په اورېدو ښځې په عام ډول د ډېر تفصیل پوښتنه نه کوي. په دې لیک کې د میراث د ویش یادونه هم وه ځکه خو مې میرمنې د مرسیې د یو اوږد سفر لپاره تیاره شوه. انجیلا له دې واده نه کرکه کوله ځکه خو سهار وختي ټول د سفر لپاره تیار شو. ربیعه ما مخکې خبره کړې وه. هغې هم وویل چې د خپلې ناسکه مور د پلار د خدمت لپاره دا هم تګ ته چمتو ده. خو موږ ته یوه بله ستونزه راپېښه شوه. د شپې چې موږ ډوډۍ خوړله هماغه ړوند راغی او کله چې وپوهېده چې سهار موږ مرسیې ته ځو دی هم راسره تیار شو. ما مخالفت وکړه خو میریا یې ملګري وکړه او ویې ویل چې د ده ملګري له موږ سره ښه ده
زموږ سفر به اسانه شي او ما له مجبورۍ نه ومنله. سهار چې موږ روانېدو نو هغه په اس سپور راورسېد. ویل چې د لارې پیرو ته یې زموږ لپاره د تازه نفس آسونو تیارولو هدایت لیږلی دی. په لاره کې موږ د هغه په وجه په زحمت نه شو، خو څومره چې مرسیې ته رانږدې کېدو زما اندېښنه زیاتېدله. د هغه اس به زموږ د ګاډۍ تر مخ یا شاته غبرګ روانو. د ګاډۍ کوچوان زما پخوانی نوکر و. هغه زما په اراده پوه و. راته ویل چې له دې سړي نه له ځان خلاصولو پرته مو غرناطویې ته رسېدل ممکن نه دي، ځکه خو زه په یوه ترخه پرېکړه مجبور شوم. یو ماسپښین کله چې میریا په ګاډۍ کې ویده وه او سر یې د انجیلا په غېږ کې ایښی و، ما انجیلا ته وویل چې ته پوهېږې موږ چېرته ځو؟ انجیلا وویل چې معلومه ده موږ مرسیې ته ځو. ما ورته وویل زه تا د دې سړي نه ژغورم او د همدې مقصد لپاره زه د مرسیې پر ځای غرناطویې ته ځم. هغې په اوښلنو سترګو راته وکتل. ځواب یې راکړ چې پلار جانه، زه له دې بلا سره د واده پر ځای مرګ غوره ګڼم. زه له ده نه د سون لپاره هر ځای تلو ته تیاره یم. ما ورته وویل چې لږ وړاندې د غرناطویې او مرسیې سرکونه سره جلا کېږي، خو دا بدبخت د سیوري په څیر راپسې دی. که موږ لاره بدله کړو په راتلونکې پیره کې به مو راوګرځوي. د ده نه د خلاصون یوازې یوه لاره ده. انجیلا لږ سوچ وکړ. ویل پلار جانه، هغه اوس په موږ پسې دی، ستا سره لینده شته او غشي ویشتل دې زده دي. ما ورته وویل زه ستا له مور نه ویرېږم. انجیلا وویل مور جانه ویده ده، بیړه کوه. ما د شا له کړکۍ نه ور وکتل. نږدې 50 متره لرې راپسې و او یوه بې حیا سندره یې زمزمه کوله. ما کوچوان ته د ګاډۍ ورو کولو حکم وکړ او چې له هغه سره مفاصله بالکل لږه پاتې شوه نو ما په غشي وویشت او ورسره سم مې کوچوان ته د ګاډۍ ځغلولو حکم وکړ. هغه د غشي په لګېدو له اس نه لاندې راپرېوت، خو بیا هم ویرېدم چې که ژوندی پاتې شي په ټول اندلس کې به زموږ لټون پیل کړي، ځکه خو مو په ډېره توندۍ خپل سفر ته دوام ورکړ. کله چې میریا سترګې وغړولې ورته ومو ویل چې هغه وړاندې تیر شو. بیا مو هغه ته دا ونه ویل چې موږ لاره بدله کړه، خو چې د سرحد له وروستۍ پیرې نه راتیر شو له شا نه مې څو سپاره ولیدل چې په موږ پسې راووتل. ما د هغوی په ګړندي رفتار شک وکړ او کوچوان ته مې د ګاډۍ د ګړندۍ کولو امر وکړ. د باران له امله سړک ډېر خراب و، خو د خدای جل جلاله احسان دی چې د ګاډۍ عرابه هغه وخت ماته شوه چې تاسو زموږ مرستې ته رارسېدلي وئ. موږ ځکه تر سرحده د رارسېدو موقع ومونده چې زما په ګمان یې لومړی زموږ لټون د مرسیې په لاره کړی و او هلته یې چې زموږ څه نښه ونه لیدله بیا به یې د غرناطویې لارې ته پام شوی وي. دا ټول ستا د دې پوښتنې ځواب و چې میریا او انجیلا مې ولې تر اوسه نه دي مسلمان کړي. اوس زه له تاسو نه یوه پوښتنه کوم. بدر وویل ته د هرې پوښتنې حق لري. ابو داود وویل ستاسې سیمه زموږ له لارې نه لرې ده، که څه هم د شاهین د الوتو ساحه معلومه نه وي، خو بیا هم تاسو زموږ مرستې ته دومره ژر راورسېدئ لکه تیار چې همالته موجود وئ. بدر بن مغیره وویل خبره دا ده چې له یوې مودې زموږ او د غرناطي حکومت ترمنځ اړیکې تر ډېره حده دوستانه دي. هغوی د سرحد یو څه سیمې موږ ته سپارلي او کله کله زه د هغوی د پیرو او چوکیو د کتلو لپاره ورځم. هغه ورځ هم موږ د چوکیو د کتلو لپاره ورغلي وو، خو د باران په وجه سپایان هر یو په خپل ځای غلي وو. په لاره کې مو تاسې ولیدلې. زموږ اصلي استوګنځی له دې ځایه ډېر لرې دی. دغه کلا چې اوس موږ پکې اړولې ده زموږ د سیمې پر برید پرته ده. ابو داود وویل د سرحد ساتنه چې تا هر چاته سپارلې ده زه د هغه دغه غوره انتخاب ستا یم. که غرناطو د خپلو ټولو سرحدونو ساتنه ستا په غاړه در واچوي نو دا به د دوی نیکمرغي وي. بدر وویل زه د دومره ستر مسؤلیت د ترسره کولو اهل نه یم. ابو داود ورزیاته کړه زه په غرناطه کې څوک نه پیژنم، که تاسو ماته د 4-5 مخلصو کسانو نومونه ووایئ زه به خوښ شم. بدر بن مغیره وویل زه به داسې چاته لیک درکړم چې د هغه په وجه به په ټوله غرناطه کې بلد شي، خو زما په ګمان ته به ډېرې شپې دلته پاتې شي. څنګه بشیره د ده لور به څه وخت د تګ راتګ وړ شي؟ بشیر ځواب ورکړ انشاءالله په یوه هفته کې به بالکل روغه شي. دغه کلا چې ابو داود د بدر بن مغیره د میلمه په حیث پکې اوسېده داسې ځای و چې له بهرنیو حملو نه په امن نه و. د کلا برجونه هم ډېر پاخه نه و چې له بهر نه د لوی حملې تاب راوړی شي. لا زغل سره د لیدلو نه وروسته با بدر بن مغیره چې کله کله د پیرې د کتلو لپاره راتلو نو په دې کلا کې به اوسېدل. کلا د غرناطویې په حدودو کې وه
او د قسولي او غرناطوي ترمنځ د جګړې حالت نه و، ځکه خو بدر سمدستي پر کلا د یرغل خطر نه احساساوه او د کلا د ساتنې لپاره ډېر سپایان ګمارلي وو. بیا هم د قسولي په سرحد کې د زری هر وخت او حالات به یې نږدې څارل. د ابو داود له راتګ سره یې پیرداران لږ زیات کړل. معمولا به هغه په دې کلا کې 3-4 ورځې تېرولې او د غرناطوي د سرحدي پیرو او ګزمو له انتظام نه وروسته به بیرته ځنګل ته ستون شو. هلته به یې د غرناطوي سپاهیان روزل، خو د ابو داود په وجه هغه د خپلې خوښې پر خلاف په کلا کې زیات پاتې کېدو ته اړ شو. خو بیا به هم 3-4 ورځ یو ځل خامخا خپل لوی مرکز ته تلو. هلته به یې خپلو ملګرو ته لازم هدایات ورکړل او بیرته به سرحدي کلا ته راستون شو. که څه هم د ابو داود د دروغ او افسانې په اورېدو د هغه یو څه اعتماد راغلی و، خو بدر د ازوغل یا موسی له لیک پرته چاته خپل لوی مرکز ته د ورتلو اجازه نه ورکوله او دا خطر یې نشو قبلولی، ځکه خو د ربیعې د علاج لپاره بدر بشیر هم دې کلا ته راوغوښت. له یو داسې پلار پرته چې د دې د مور له وفات نه 1 کال وروسته یې له یوې عیسوۍ نجلۍ سره واده کړی و، ربیعې په دې دنیا نور څوک نه درلودل. کله چې په ښه بد پوهېدلې وه، دا ورته ویل شوي و چې د مور د وفات په وخت د دې عمر له 1 کال نه هم لږ و. هغې د عمر لومړي 14 کلونه په تولیتله کې له ماما سره تیر کړل. د ډېرو نورو خلکو په څېر د عیسویانو ورځ په ورځ زیاتېدونکی ظلم د هغه د ماما کورنۍ هم غرناطوي ته په هجرت مجبوره کړه. د ربیعې ماما دا له ځانه سره غرناطوي ته بیوله، خو ابو داود پرې نه ښودله او بالاخره ربیعه له خپل پلار سره قسولې ته ولاړه. په قسوله کې هغوی ته د پلار د کور چاپېریال بالکل بدل و. د هغې ناسکه مور او خور عیسویانې وې. پلار یې د عزت او شهرت په هوس کې د پلرونو له دین نه ډېر لرې شوی و. د قسولې عیسویانو هغه یوه ذات خیاله مسلمانه واله. هغه د عیسویانو په مجلسونو کې د قرآن کریم تلاوت کوه او زیاتې پرجوشه ویناګانې به یې کولې. د عیسوي راهبانو لوړې طبقې ته دا څرګنده وه چې ابو داود د مسلمان په جامه کې د مسلمانانو تر ټولو بدترین دښمن دی، ځکه خو د نورو مسلمانانو په څیر د خپل مذهب پرېښودلو ته اړ نه کړ. ځینو د ژور نظر خاوندانو مسلمانانو په هغه شک کاوه، خو د عوامو اکثریت څخه هغه دا باور ورکړی و چې د باچا په دربار کې او د عیسویانو په لیکو کې دننه هغه مسلمانانو ته څه کولی شي په جومات کې نشي کولی. ابو داود به مختلفو ښارونو ته تلو، هلته به یې پټې ډلې جوړولې، احساساتي مسلمانان به یې راپارول، بیا به یې ټول راز عیسوي حاکمانو ته ووایي او له هغه ځایه به ورک شو. عیسوي حکامو به هغه یو ونیو او د دوسیې نه پرته به یې غرغره کړل. د دې خدمتونو په بدل کې ابو داود ته فردیناند طلایي مډال او لوی پاپ د سپینو زرو صلیب وربخلی و. ربیعه په عادتونو او خوی کې د پلار ضد وه او د دې وجه دا وه چې د عمر 14 لومړني کلونه یې له ماما سره تیر کړي وو. د ماما د کور چاپېریال هغې ته د اسلام مینه ښوولې وه. د مسلمانانو د موجوده مظلومیت احساس یې په زړه کې د قسولې د نصرانیانو پر خلاف کرکه او غصه راپاروله. د وړکتوب احساسات یې لا نه و پاخه شوي، خو د پلار د کور ترخه ماحول تل د ماما کور ور یادوه او د دې د یادونو پخوانۍ خوږې پیښې به هر وخت د پریشانه ژوند شیبې ور رنګینې کړې. کله به چې د ښار یو پاپ د دې ناسکه خور انجیلا ته د انجیل د درس لپاره کور ته راته، دې ته به هغه بوډا عالم ور په یاد شو چې د ماما په کور کې به د قرآن تعلیم ورکاوه او چې د دې ناسکه مور به ورته وویل چې ته هم له انجیلا سره یو ځای انجیل لوله، نو دا به چوپ په خوله بلې کوټې ته لاړه او د قرآن عظیم شان تلاوت به یې کوه. انجیلا به هره یکشنبه کلیسا ته تله او ربیعه به د یوې مسلمانې ګاونډۍ کره ولاړه. هغه یې پخوا د مور ملګرې وه. ربیعې چې د پلار په کور کې 2 کاله تیر کړل، خبره شوه چې ماما یې له کورنۍ سره له غرناطوي نه مراکش ته تللی. له دې خبره اورېدو نه وړاندې به دې کله کله زړه ته تسلي ورکوله چې تقدیر به دوی یو ځل بیا سره یو ځای کړي او دا به د ماما کورنۍ او خپلوان ټول بیا وویني. خدای جل جلاله ته به یې تل هم دغه دعا کوله. خو کله چې واورېدل هغوی مراکش ته تللي، زړه یې مات شو او تر ډېرو ورځو پورې پټې اوښکې تویولې. ابو داود په خپلو ټولو بدیو د پاسه له ربیعې سره زیاته مینه درلوده. میریا به تل دا شکایت کوه چې له انجیلا سره دومره مینه نه کوي لکه له ربیعې سره، خو هغې به دا ځواب ورکوه چې ستا په موجودیت کې انجیلا زما مینې ته ضرورت نه لري، خو ربیعه په دې نړۍ له ما پرته بل څوک نه لري. میریا ډېره توندخویه ښځه وه او ربیعې ته یې په خپل چلند ورښولي و چې نفرت ترې کوي. انجیلا د مور په څیر مغروره وه، خو په سینه کې یې داسې زړه و چې د مور په څیر د ربیعې محبت ته په کرکه او حقارت ځواب نشو ورکولی.
هغې به کله کله چې دا احساسوله چې مور یې زیاتی کوي نو دوی به د ربیعې پلوي کوله، خو د مذهب په باب دا هم د مور په څیر متعصبه وه. ربیعې له هغې سره له مذهبي بحث نه ډډه کوله، خو بیا به هم کله کله د میریا او انجیلا ځینې خبرې دې ته له زغم نه وتې وي او په ناندریو به ورسره مجبوره شو. د دوی په شخړو کې به د منطق او دلیل پر ځای له احساساتو نه زیات کار اخیستل کېده. میریا او انجیلا به هغه د فردیناند له شان او دبدبې او د روما د عیسوي پاچاهانو د ځواک او هیبت نه ویروله، او ربیعې به بیا د طارق بن زیاد، موسی عبدالرحمن او یوسف بن تاشفین کیسې ورته کولې. میریا او انجیلا به ویل چې فلاني راهب ته زیری ورکړل شوی چې له اندلس نه د مسلمانانو د شړلو لپاره خدای جل جلاله فردیناند غوره کړی دی. دی به په ځواب کې ویل چې ما ابوالحسن په خوب لیده چې پر قصوله د مسلمانانو د بري بیرغ ورپوي. د مغیره د وژل کېدو د خبر په اورېدو میریا او انجیلا هم د نورو عیسویانو په څیر خوښي لمانځله، خو ربیعه دومره پرې خفه شوه چې تر 3 ورځو پورې له چا سره خبره ونه کړه. له هغې نه وروسته د سرحدي عقاب په لارښوونه د کاونت سنتیاګو په ماته چې ربیعه څومره خوشحاله شوه هم میریا او انجیلا پرې خفه شوه. له هغې وروسته به چې کله د دوی په کور کې مذهبي بحث پیل شو د سرحدي شاهین یادونه پکې خامخا کېدله. میریا او انجیلا به هڅه کوله چې نوم یې یاد نشي، خو ربیعې به یې په خوند کارنامې او حماسې ستایلې. د شپې به چې انجیلا او مور د سپېڅلې مریم د بت په وړاندې په ګونډو شوې او د عیسویانو د بري دعا به یې کوله، نو ربیعې به په ځانګړې کوټه کې له لمانځه وروسته د سرحدي شاهین د بري دعا غوښته. یوه ورځ میریا ابو داود ته شکایت وکړ چې ربیعه زموږ د پاچا د دښمن خیر غواړي. ابو داود ربیعه وترټله او منت یې ورته وکړ. بیا یې ورته وویل چې که ته نه غواړې چې حکومت موږ باغیان وبولي او په غرغره مو کړي نو د سرحدي شاهین په اړه د احساسات قابو کړه. زه تا ته په دې اړه څه نه وایم چې ولې دې د مور په مذهبي، خو نه غواړم چې د فردیناند په دربار کې زما ترلاسه شوی عزت ستا له لاسه په خاورو ګډ شي. سرحدي عقاب یو باغي دی او د وخت په راتلو به د فردیناند لښکر هغه وځپي او مات به یې کړي. ربیعې د لومړي ځل لپاره احساس کړه چې د دې پلار سره له دې چې د علم او پوهې خاوند دی له هغو خلکو سره توپیر نه لري چې په اندلس کې د مسلمانانو له بیا راپورته کېدو نه هیله شوې او خپلې هیلې اوس په خپلو عیسوي بادارانو پورې تړلي. له دې وروسته هغې د پلار په مصروفیتونو له ژور رغه وروسته پر دې پوه شوه چې پلار یې اوږده موده له کوره بهر وي نو فردیناند ته په خدمت بوخت وي او هغه د فردیناند لپاره مهم خدمتونه ترسره کوي. ربیعې ځان یوازې احساس کړ، ټول چاپیریال ورته پردی شو او چې څومره یې عمر زیاتېده دغه احساس ورسره زیاتېده. د مسلمانانو د روښانه راتلونکي په تصور به یې چې په زړه کې تودې جذبې په غورځنګ وي هغه ورو ورو بیرته غلي کېدل. په ذهن یې یو چوپتیا خوره شوه او ژوند ورته د یو پرلپسې سهار او ماښام له نه ختمېدونکي تسلسل پرته هېڅ معنا نه درلوده. خو کله یې چې واورېدل چې دا به له ابوداود سره غرناطې ته ځي په زړه کې ویدې ولولې بیرته راویښې شوې. هغې ته د ابوداود د هدف علم نه و، خو بیا یې هم د سفر په هر پړاو په زړه کې نوې جذبې راوچتېدې. د غرناطې ډول ډول منظرې په سترګو راګرځېدې. د دې سفر په دوران څو ځله د سرحدي شاهین یادونه راغله. میریا له هغه زیاته ویرېدله او د ابوداود د احتجاج سره سره به یې هرې نوې پیرې ته په رسېدو پوښتل زموږ په لاره خو به د سرحدي شاهین د حملې خطر نه وي. د پیري افسر به دې ته تسلي ورکوله، خو چې بلې پیرې ته به ورسېدل دی به بیا هم دغه پوښتنه تکرار کړه. یوه ورځ چې دوی پر لاره وي یو سرای کې د سرای له خاوند نه دا پوښتنه وکړه. ابوداود د سرای خاوند مخاطب کړ، ویې ویل ته هغې ته ولې نه وایې چې سرحدي شاهین په ښځو لاس نه پورته کوي؟ ربیعې به د خپلې ناسکه مور د پوښتنې په ځواب کې د خلکو خبرې په ډېره مینه اورېدلې او د دې د خیال مرغه به له غرناطې نه د غره د لمن هغه ځنګل ته ورسېد چې یو له اسرارو ډک غازي 100 کاله وړاندې سنتیاګو ته له عبرته ډک ماتې ورکړې وه او دی به د پلار په دغه دعوا افسوس کاوه چې لاره یې د سرحدي شاهین د الوتو له ساحې نه لرې. قدرمنو اوریدونکو او د شاهین داستان درنو مینوالو، دا وه د شاهین داستان 4مه برخه چې امام محمد رسول نظري درته وړاندې کړه. هیله یم د خوښ یو د پام وړ مو ګرځېدلې وي. سبا چې یو ځل بیا په همدغه وخت ستاسې درنه خدمت ته د شاهین داستان په 5مه برخه کې در حاضرېږم. په بخونکي او متعال رب مسپارم.
پاک الله مو مل ښه د باد سرلوړي او سوکاله اوسئ. د الله په امان.